ننګرهار چې د هیواد په کچه یو کرنیز او حاصلخیزه ولایت دی، ډېری خلک په کرنه بوخت دي. قادر او حضرت الله چې په خپلو کروندو کې په کار بوخت دي وایي تېر کال ورسره د اصلاح شوو تخمونو سرې مرسته شوې چې په وینا یې اندازه کمه و، ټولو بزګرانو ته نه ده رسېدلې. دوی د کرنې او مالدارۍ ریاست له مسؤلینو غواړي چې د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرې برخه کې ورسره لا ډېرې مرستې وکړي. نو موږ سره سره په باره کې کومک وکړي، دښمانه په باره کې کومک وکړي. انشاءالله فصل کې دومره به تغیرات راشي، پوه شې، دهقان هم به خوشحالي، وروره تجار هم به خوشحالي، هر سړی به د دې دولت نه به خوشحالي. حکومت موږ ته د غنم تخم راکوله، سر راکوله، خو داسې پورې نه راکوله، نه رسېدله زموږ ته. موږ د حکومت نه دا هیله غواړو چې موږ ته صحیح تخم اصلاح شوي تخمونه موږ ته راوړي او موږ ته کومک دی وکړي. موږ د هغې کې ډېر پس پاتې ورسېدل، هغې نشو کولی. بل لور ته د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس الحاج مولوي محمد ولي محسن وایي له مرستندویو ادارو وزارت سره د اصلاح شوو تخمونو د زیاتوالي موضوع شریکه کړې او په دغه برخه کې بزګرانو ته د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکوي. موږ خپل هیوادوالو ته، خاص کر بزګرانو ته دا ډاډ او اطمینان ورکو چې انشاءالله اصلاح شوي تخمونه او سرې برخه کې موږ اړوندو مؤسساتو سره هم په همغږي یو او هغوی سره مو هم خبره کړې ده چې کوم توضیح کوئ دا کفایت نه کوي. دې برخه کې موږ سره نور هم همکاري وکړئ، نور هم مرسته وکړئ چې دهقان دپاره چې دی څه هغه د کفایت ذریعه وګرځي او دهقان چې دی په خپل پښو باندې ودرېږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تېر کال یې شاوخوا 1.5 زره بزګرانو سره د غنمو اصلاح شوو تخمونو سپینې او تورې سرې مرسته ترسره کړې ده.